اوس راځو د رمضان المبارک نظام العمل ته چې په رمضان کې نظام العمل موږ څنګه جوړ کو. اول باید لمونځ په پابندي سره په جماعت سره وکړو، ځکه چې دا سراسر ظلم دی او دا سراسر نفاق دی چې یو سړی په د مسجد اذان اوري په کور کې دننه یو دی مسجد ته نه راځي، دا خو نفاق دی. نو ځکه کوشش ته هر انسان ته پکار ده چې دی د اذان اوري بس مسجد ته دی راسي، ورسره د تراویح اهتمام وکړي. تراویح ثابت عمل ده، په هر رکعت کې او په هر اوریدو د قران کریم د الفاظو کې قاری ته هم اجر ملاوي، اوریدونکو ته هم اجر ملاوي. دا نور ټول پرې چې صرف په مسجد کې ولاړ د دې څومره اجر ده، د دې څومره ثواب. ورسره د قضا منځونو تکمیل، ستاسو خل منځونه قضا شوي دي په نور وختو کې، کوشش وکړه چې په رمضان کې هغه قضا بیرته راوړې، ځکه چې پس د صحیح حدیث په مقتضا باندې ستا یو فرض د اویاو فرضونو په ځای حساب کیږي. نو دا ډېر ګټمن انسان ده چې قضا شوي ستاسو منځونه نور ټیم دي خو ته قضا یې اوس راوړې بینه په رمضان کې د دې نو یو په اویا باندې اجر ده. او دغه شانته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه چې دا ډال ده، روزه ډال ده یعنی زغر ده. زغر انسان ساتي د دشمن سره د توري او د نیزه او د چړې د وار څخه. په خا زمانه کې زغر دا روزه دا زغر ده. اوس پښتنه دا ده چې زغر ولې ده، حدیث کې روزه ته زغر ولې ویل سوی ده، ولې ورته نوم یې ښودلې ده، د زغر تخلص او لقب ولې ورکړل سوی ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي صحابه ته چې صحابه وایي راته مفلس کم یو دی. مفلس صحابه کرام وایي یا رسول الله مفلس هغه دی چې په جیب کې مجکانه تړکی، مطلب دا چې پیسې نه لري، خرچه نه لري، موږ مفلس هغه ته وایو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې صحابه کرامو مفلس هغه نه دی چې پیسې نه لري، بلکې مفلس ما په امت کې هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ د خپل اعمال سره حاضری کوي، یعنی خپل عمل راخستي، حجونه هم کړي، ذکرونه هم کړي، تلاوت هم کړي، جهاد هم کړي، عبادت هم کړي، منځونه دا ټول اعمال سره سره د قیامت میدان ته حاضری په غرور یو انسان پر هغه باندې دعوه شروع کی. دا ډېر باریک نقطه ده چې فکر کوي بیا مو سر خلاصي شي. یو انسان را ولاړ سي پر هغه باندې دعوه وکي، چې دعوه وکي دا د ټول عمل د نیک واخستل څنګه تور کول سي، دا انسان د عمل د نیکی څخه خالص ای چینی حج دې کړي دا فلاني تورک، زکات دې ور کړي دا فلاني تورک، چې تا د بل چا حق خورلې چې هغه دعوه در باندې وکړي، ستا دا ټول نیک عملونه هغه ته په قیامت کې ورکول کیږي. چې ورکړه ستا لاس خالص شو، هیڅ شی نشته در سره څه وکړي. او حقوق العباد پاتې کیږي. نو چې حقوق العباد پاتې شو، مثلا د حق د خلکو حق خورلې، د چا مځکه غصب کړي، د چا پیسې خورلې، د چا مال وهله لوټ کړي ده، نو دا خو په ورځ د قیامت حساب کیږي کنه کیږي. چې دا حسابي وسوله نو ستا سره پیسې نسته، ستا سره عملونه نسته، پیسې خو په قیامت په ورځ په کار نه ورځي، عملونه خو هغه بل سړي ته ورکول شو، ټول نه عمل لري نه پیسې لري، خالی لاسه. اوس بس کیږي د کم سړي چې تا حق خوړلې ده هغه دومره غټ ګناهکار دی چې تر حد زیات په ګناهونو کې د یو اف ولاړ دی. اوس کیږي د ګناهونه اخیستل کیږي، پتا اچول کیږي، د ګناهونه اخیستل کیږي، پتا اچول کیږي. هغه د ګناه څخه خلاص شو، ته د ګناهونو څخه ډک لولپه به جهنم ته روانې شي. نو چې کله ټول اعمال د نیکی ختم سي، ټول اعمال د نیکی ختم سي، برباد سي، او ستا دعویداران نسبتا پورې چې مدعی دي دعوه در پسې لري هغه هم پاتوي، او ستا سره بل یو شی په دنیا کې نه وي، صرف روژه وي، روژه عمل د نیکی رستا سره موجود وي، نو الله جل جلاله بندگان دا ملائکه الله تعالی ته وایي چې نو عمل خو نه دی پاته،
دا یو روژه پاته ده دا به دا سړي ته ورکو بالا به دی خلاصیږي خالی لاس به هیڅ شی به نه وي الله جل جلاله ورته څه وایي الصوم لی روژه چې ده دا زما ده دا زه هیچ چاته نه ورکوم لہذا د هغه سړي ګناه پر واچوه چې ګناه ور واچي نو دا روژه ستا دا ډال وګرځي دا زغره وګرځي ستا او د دې ګناه په منځ کې نو چې کله زغره وګرځي نو لہذا هغه ګناه بوج هم په تا باندې نه اچول کېږي چې بوج په تا وانه چول سو بس ته خلاص یې که نه ته فارغ یې بیا خو زغره خو هغه دی که نه چې د دشمن د جانب مقابل یو هغه شی چې تا ته ضرر رسي تا پورې ونه رسېږي خو هغه مقصود خو د السیس نو که نه اوس دا خبره زده کوي چې د علم پنځه منزلې دي فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي چې د علم پنځه درجې دي پنځه منزلې دي که څوک غواړي چې د علم هغه سرچشمې ته ځان ورسوي نو هغه دې د خپل دننه کې علمي کیفیات او خصوصیات پیدا کړي نو هغه ته لازمي دا ده چې باید دغه پنځه کیفیات او پنځه خصوصیات په ځان عملي کړي دا تاسو ته هم لازمي ده او ما ته هم لازمي ده اول منزل السمع اوریدل ځکه چې څوک یو شی اوري د علم خبرې اوري د دین خبرې اوري او د هغه د فهمولو لپاره ځان ته موقع جوړه کړې ده موقع یې راایستلې ده او هغه د خپل ځان ضرورت بولي لکه خوړل او څښل اوس دا خوراک څومره ضروري شی دی د انسان ضرورت دی چې ته هر څومره مصروف یې چې په کروڑونو روپۍ تا ته پیسې درکوي چې ستا د خوراک ټیم راسي او ته وژې کروڑ روپۍ به ته ایله نه کې د یو ګوله ډوډۍ دپاره نو ځکه دا د دین زده کړه هم دغسې مهم وبولې لکه د ډوډۍ زده کړه یو دا اول منزل دویم منزل د الانصات چپوالی یعنی چې په یو علمي ماحول کې او په یو علمي مجلس کې حاضري ستا وسوله نو هغه ته غنیمت وشمېره د ځان دپاره او پوره توجه ورکوه د زړه په غوږو یې هغه واوره نو چې واو دې ورېدله نو چې ای خوا ته متوجه نه سولې دا دویم منزل ته ته ورسېدلې دویم منزل ته ته پورته سولې د صحابه کرامو دغسې عملو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به کله بیان کول صحابه کرام به داسې ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه د دوی پر سرونو باندې چې مارغان ناست وي مارغان چې د چا په سر ناست وي هغه کنایه دی د ډېر اطمینان څخه یعنی صحابه کرام دغسې اطمینان کې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدل دریم منزل د الحفظ یادول اول منزل السمع اوریدل دویم منزل چپ کېدل دریم منزل د الحفظ یادول نو چې کله دې یاد کړه یعنی کم خبرې چې ته اورې هغه دستی په فضا کې تاغه تحلیل نه کې ختم نه کې بلکې هغه ته یاد کې د یاد ایښودلو تقریبا څو صورتونه دي اوس به ته څنګه دا خبرې یادوې دا خبره د یادولو څو طریقې دي اول دا ده چې انسان دا خبره په ذهن کې محفوظ کی خبره چا وکړه ستا د حافظه د ذهن هغه خبره ټایپ کړه او دا محفوظ وي دا د هغه چا دپاره چې حافظه یې تیزه وي د هغه چا دپاره دویم د یادولو طریقه دا ده چې هغه کړي خبرې ته په تحریر باندې په ضبط کې راولي یعنی هغه ولیکې وروسته تر لیکایي بیا ته د وقفې سره آهسته سره ته دغه خبرې یادې او دا خبرې په ذهن کې کښېنې څلورم منزل دی العمل عمل کول د علم څلورم منزل دی څلورمه درجه ده څلورمه تخته یا څلورمه زینه عمل کول دی عمل یعنی چې کله د دین خبرې واورې یا د یو بل سره تکراروي نو کوشش د دې کوئ چې هغه خبره عملي کوي خبره چې عملي نسی اسې تر خولې راوځي معنا نه لري اصل خبره هغه ده چې عملي سي عمل یې کې پنځم نمبر د النشر پیلاوول دا خبره نشر کول چې کوم د دین خبره واورې یعنی د مسلمان کار دا نه ده چې صرف د خپل ځان اصلاح وي بس زه شریعت باندې برابر یم بس زه لمونځ کوم دانچه په شریعت برابر ده خلک دې غرق سي خلک دې تباه سي خلک دې وسوځي لولپرې سي خو زه په څه خلکو کار نه لرم دا د مسلمانانو کار نه ده د مسلمانانو کار دا ده چې خپله ته جوړ یې په شریعت برابر یې اصلاح د نفس غواړې
نو ستا په ذمہ داری کې اصلاح د خلق هم دی چې ته د خلکو اصلاح هم وکړه خلکو ته هم رهنمایي وکړه ځکه چې د دین خبره چې څومره تا ته معلومي هغه خلکو ته ورسوه خدا د علماو کار دی او دا 5 خبرې دا د علم منزلې دي نو چې کله انسان د علم دا 5 منزلو ته ورسېده دا 5 منزلونه زده کړه او دا یې عملي کړه دا انسان کامیاب ده یو دوه درې خبرې مهمه کوم بس خبر ان شاء الله ختمو د نن درس دغه کافی دی ډیر ضروری خبرې دي د څو کتابونو څخه ما جمع کړي دي نو دا د یو نصیحت په شکل د یو توصیه په شکل د یو آخرت د زاد او د راحله په شکل باندې ځان سره محفوظ کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اظن معیوبا ان يعيش الدنيا وهو ما عمل للدنيا ولا للاخره حضرت عمر فرمایي چې هغه انسان زم معیوب شمیرم عیبناک شمیرم چې هغه په دنیا کې زندگی کوي خو نه د دین نه د دنیا دا ډېر کمزور انسان عقلا چا سړی مسلمانی په نرم مسلمان توب دی وکی په حقیقت دی مسلمان توب وکی ځان دی هغه آخري درجه ته ورسي که کفر کوي هم آخر دی ځان ته ورسي کفر دی هم په نار وکی العیاذ بالله او دا چې نه د دین نه د دنیا دا نو ډېر کمزور انسان یو خبره دویم خبره دا ده العمر غنیمه وفرصه عظیمه عمر د انسان د پاره ډیر لوی نعمت ده عمر د انسان د پاره ډیر لوی فرصت ده یو لمحه یو دقیقه خپل عمر مزایه کو بلکې د عمر هر دقیقه او هر ثانیه کوشش کوي چې ته د یو کار د حصول لپاره د کمال د حصول لپاره ته د خپل وخت ضایع کی کمال زده کی کمال دنیا کې هر کمال زده کی یا کمال د زده خدا کمال دی نیم ده کمال پوره کوي د کمال د پوره کېدو لپاره کوشش کوي دا هم څه دی دریم عمر یادوه چې کوم عمر پتا تیر سوی ده هغه عبس ده اله ولاړه او چې کله دا عمر د دې وروسته پتا را روان دی دا ستا معال دی دا ستا امید دی او کم چې ستا په اختیار دی ستا د عمر هغه قلیل د لج ده ستا د عمر درې سیری یو هغه سره چې 1300 لاړ عبس یو هغه د چې آینده را روانه ده نه خو ستا په اختیار نه ده د چا مور ویلې چې زه تر 10 کاله بعد ژوندی یم ځیګر دې وټکئ هېڅوک نسي ویلی د یوې منټ ذمه داري چا سره نسته یو هغه ده چې دا اوس ته پکښې کیې دا کم ده دا قلیل ده نو ځکه علما فرمایي چې په دې قلیل وخت کې ته ډیر کار واخه او د دې قدر وکړه د کم وخت څخه ته ډیر کار واخه او قدر یې وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي پوښتنه وکړه و یا رسول الله اريد ان اكون عالما جيدا اے د الله پیغمبر زه غواړم چې ډیر بهترین جید عالم جوړ سم د مولوړو ملایان ډیری نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې اتق الله فتكون عالما جيدا دا الله څخه وبېرېږه شتکړه عالم به درسه جوړ شي الله څخه وبېرېږه او بل واعمل باحکام الله تعالی فيفتح لك ابواب العلم والحکمه نو چې کله ته د الله پر نازل سوي احکام باندې عمل کې الله تعالی د علم او د حکمت دروازې په تخلاصي بیا یې پوښتنه وکړه یا رسول الله زه غواړم چې کامل انسان جوړ سم مخکې څه ویلي وو جید عالم اوس څه وایي چې جید انسان جوړ سم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي خیر الناس من ينفع الناس که ته غواړې چې بهترین انسان جوړ سي نو خلکو ته ګټه ورسوه خلکو ته فایده ورسوه خلکو ته نیکی ورسوه فایده صرف خپل ترلکۍ پورې مه راګرځوه خلکو ته هم ورسوه ګټه بیا صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله اريد ان اكون منصفا وعادلا زه غواړم چې ډیر انصاف کوونکی او عادل انسان جوړ سم نبی علیہ السلام فرمایي چې احب للناس ما تحب لنفسك چې کوم سیز ته د خپل ځان د پاره خوشوي غوړه کوي هغه ته د خلکو د پاره خوش کړه شکالی ش بلډینګ ش موټر ش تعیش ش ژوند ش زندگی جنت د خپل ځان د پاره خوشي د بل د پاره خوش کړه
ورسره بل پښتنه دا کی اريد ان اكون بحضره الله مقربا اې د الله پیغمبر داسې عمل راوشه چې زه د الله په نزد نږدې قریب بنده انسان جوړ سم. نبی علیہ السلام وايي اکثر ذکر الله، ته الله یاد ډیر کوه، ته الله ته به ډیر نږدې سي، الله ته به ډیر محبوب سي. بیا پښتنه ځنې کی چې زه اراده لرم د الله پیغمبر چې محسن زمانه جوړ سي. نبی علیہ السلام فرمایي چې صلی کأنک تراه فإن لم تكن يراه فإنه يراك. ته لمونځ داسې وکړه لکه ته چې الله ګوري. که داسې عقیده نسی برابروي، درجه د شهود نسی برابروي، داسې مراقبه نسوي برابروي، کم از کم دومره خو وکړه چې الله ما ګوري. نو چې یو انسان دومره عقیده ولري چې الله ما ګوري، هغه به څومره په عاجزۍ ولاړي، څومره په تواضع به ولاړي، څومره به د نورو ځایو سره فکرونه راګرځېدلې، دا فکر متمرکز په لمانځه کې شه. رسول الله مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله داسې یو عمل راوشه چې د زما ایمان کامل او مکمل سي. نبی علیہ السلام ورته وایي چې اخلاق عالی وساته، اخلاق د لوړ وساته او عادات د لوړ وساته، ستا ایمان مکمل کیږي. بیا پوښتنه کوي چې یا د الله رسول غواړم چې په آخرت په ورځ منور یم، ښایسته یم، مخ مې پړه کیږي. د الله رسول فرمایي چې په دنیا کې د چا سره ظلم مه کوه، په آخرت کې به ستا مخ منوري. بیا پوښتنه کوي چې ای د الله رسوله داسې یو چل راوښیه چې ګناهونه مې لږ سي. نبی علیہ السلام فرمایي استغفار وغواړه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا ډېر وایه، داسې نه چې په الفاظ، در زبان تسبیح، در دل گاو خر انجن تسبیح کوي د اراده سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې داسې یو چل راوښیه چې زما رزق ډېر سي، زما رزق فراخ سي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ورته چې ته همیشه پاک اوسه، په اوداسه باندې اوسه، ستا رزق به ډېر سي.